السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. زما د لرو بر ګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو ورونو زه محمد یوسف بنیری ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې زه د غني خان په یو داسې نظم باندې خبرې کول غواړم په کوم نظم کې چې هغوی د الله مهرباني بخشش او مینه په فلسفیانه انداز کې خلکو ته وړاندې کړې ده. دا نظم ډیر خوږ نظم دی. دا ویډیو مکمل وګورئ. د دې نظم بحر اوږد دی او عنوان یې دی سپرلی. وړاندې نظم اورو بیا پې خبره کوو. غني خان وایي بیا سپرلی راغی، بیا پیغام راوړو د رنګونو ګلونو رڼا، شو ساقي موسکی ډکې جام راوړو د ځوانۍ او مستۍ او خندا. یو سبا راغی یوه شپه لاړه د تیارو یریدو او ارمان، یو زړی ګل مې ماښام ولیدو سلامونه یې کول د جانان. دا دماغ زما چرې نه مني چې د ګل خالق هم سقر کړو جوړ، څنګه خوږې به پې زما کړکې لګي چا چې ماله نرګس او دلبر کړو جوړ. دا شینکی چمن دا ګلونه سره دا مس شانې مستانه ماښام، دا ثبوت د ساقي د مینې دی، دا د سرو شرابو برپوره جام. د ساقي چې سترګې خمارې دي دا خمار یې ماته جوړ کړی دی، د جانان چې شونډې دلدارې دي دا سینګار یې ماته جوړ کړی دی. دا سپوږمۍ او ستوري او مست ماښام مشغوله زما د غمونو ده، دا په ما مین دی مالک زما ځکه ډکه دنیا د ګلونو ده. سپرلی څه دی جانان مست شوی دی، هره ساه او زړه کې خپل نور خوری، په ګلونو کې خپله رڼا خوری، په نسیم کې رنګونه د تور خوری چې تر څو یوه نظاره د رنګ د غورځنګ د مستۍ په انسان کې وي، تر هغې به دا زه ونه منم چې اورونه به هغې جهان کې وي. زه جوړ کړی نه یم سزا له یار، زه یې جوړ کړی یارانې له یم، ما نه مینه خندا او مستي غواړي که جومات که بتخانې کې یم. بیا سپرلی راغی بیا یې پیغام راوړو د رنګونو ګلونو او رڼا، بیا ساقي راغی ډکې جام راوړو د مستۍ ځوانۍ او خندا. بیا یې سرو ګوتو کې ونیو لیوني ته جام، د غمونو ډک د ژوندونه ډک د فراق نه ډک د وصاله د رنګونو او د خوبونو ډک. زما عزتمندو غني خان لیکي بیا سپرلی راغی بیا پیغام راوړو د رنګونو ګلونو او رڼا، شو ساقي موسکی ډکې جام راوړو د مستۍ او ځوانۍ او خندا. سپرلی یو داسې موسم دی چې په کال کې یو ځل راځي، او کله چې دا موسم راشي نو هر طرف ته د ګلونو یو رنګ خور شي او هر طرف ته د ژوند یو نغمې شروع شي. غني خان چې دا موسم وویني نو دې سپرلي ته نسبت د څه ورکوي؟ غني خان وایي چې دا سپرلی چې راغی نو دې سپرلي پیغام راوړو، دې موسم دا پیغام راوړو د څه د الله د طرف نه د رنګونو د ګلونو او د رڼا پیغام یې راوړو. او ساقي موسکی شو ساقي موسکی ډکې جام راوړو. دا الله تعالی مینه سیوا شو د انسان سره او خوشحاله شو د انسان نه، ځکه یې دا دومره ښایسته موسم راولېږو او ډک جام یې راولېږو د مستۍ او د ځوانۍ او د خندا جام یې راولېږو. یو سبا راغی یوه شپه لاړه د تیارو یریدو او ارمان، یو زړی ګل مې ماښام ولیدو سلامونه یې کول د جانان. یو سبا یو سحر راغی او هغه شپه چې هغه د تیارو وه د یریدو وه او د ارمان شپه وه چې کله به دا شپه سبا کېږي نو هغه لاړه او یو زړی ګل مې ولیدو چې هغه ماته د جانان سلام کوو. په دې سپرلي کې ګلونه یې غني خان د یو ګل نه تېرېږي او هغه ګل ورته سلام کوي چې په تا د ستا جانان او ستا رب سلام وي. د سلام فلسفه دا ده چې کله یو انسان یو محفل ته ځي او یا د چا کور ته ځي نو دی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ووایي نو د محفل د خاوندان او د کور خلق په دې خبره پوه شي چې دا انسان نیک انسان دی، د پرامنه انسان دی او د د شر نه موږ محفوظ یو، ځکه چې د اعلان وکړو چې ای د محفل خلقه ای د کور خلقه تاسو زما د هر قسم د شر نه محفوظ یې بچ او سلامت یې. نو په جواب کې ورته د محفل او د کور خلق هم وایي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته چې تم زمونږ د هر قسم د شر نه بچ یې. نو د ګل غني خان ته وی چې تا ته ستا رب سلام کوي، یعنی ته د رب د هرې غصې نه او د هر قهر نه سلامت او په امان یې. دا دماغ زما چرې نه مني چې د ګل خالق هم سقر کړو جوړ، څنګه خوږې به پې زما کړکې لګي چا چې ماله نرګس او دلبر کړو جوړ. غني خان ګلونو ته ګوري چې ګلونه څومره ښایسته دي، نو د ګلونو دا خالق ګل ولې جوړ کو او مال یې ولې راکړو؟ نو د دې دا ګل د دې علامت دی چې دا د ګل خالق چا چې ګل جوړ کړی دی د سره ما جهنم ته نه لیږي، د دا سقر زما دپاره نه جوړ کړی، که د زما دپاره جوړ کړی نو ماله به یې ګلونه نه راکول. څوک چې چاله په تحفه کې ګل ورکړي نو دا د مینې علامت دی. او د سپرلي موسم الله سبحانه وتعالی تمام انسانانو له ګلدستې ورکوي.
نو دا د خبرې علامت دی چې د ستاسو الله او ستاسو رب ستاسو سره مینه کوي. او څنګه خوږې به پې زما کړي کې لګي چا چې ماله نرګس او دلبر کړو جوړ. غني خان هریان شي چې را د باندې به څنګه زما کړي کې خوږې لګي. چا چې زما د پاره د نرګس د ګلاب د ګلونه جوړ کړو او زما د پاره دلبر جوړ کړو. وخلقناکم ازواجا، موږ یې جوړه جوړه پیدا کړو، په جوړو کې بیا محبت موږ د پاره واچو. دا شینکې چمن، دا ګلونه سره، دا مسمس شانې مستانه ماښام، دا ثبوت د ساقي د مینې دی، دا د سرو شرابو برپوره جام. دا شنه شنه چمنونه، دا سره ګلونه او دا مست شانې ماښامونه، دا د ساقي د مینې ثبوت دی چې هغه موږ له ډک او برپوره او لبریز جام راکوي. کله چې ساقي د چا سره مینه کوي نو هغه وله په تحفه کې ډک او لبریز جام ورکوي چې واله وسکه، او چې مینه نه کوي نو هغه نیمګړی جام ورته هم نه ورکوي. زما عزتمندو، په دې نظم کې غني خان په منطقي انداز کې د الله سبحانه وتعالی د مهربانۍ صفت د خلقو ته وړاندې کړی دی، او د منطق دا اصول دي چې اهل منطق د علاماتو نه د وجود نتیجه اخذ کوي. د مثال په طور باندې لوګي خیجي، کله چې لوګي خیجي نو اهل منطق دغه لوګي دلالت کوي اهل منطق ته چې د ور وجود دلته کې دلته ور بلیږي نو ځکه لوګي وختو. دغه ور دا لوګي چې دی د لوګي علامت دی د ور د وجود. نو اهل منطق د علاماتو نه نتایج اخذ کوي. سپرلی یو علامت دی او دا یو ښکلی علامت دی د مینې، د ژوند، د مستۍ، د رنګونو علامت دی. نو غني خان هم په الله باندې ښه ګمان کوي او پوخ یقین پې کوي چې الله سبحانه وتعالی به هم دغه رنګې ښایستی او دغه رنګې مینهناک پوي، هغه به ما نه سوځي او هغه به زما دپاره جهنم نه جوړوي. نو غني خان د مهربانۍ او د بخشش نتیجه چې اخذ کوي نو دا د علاماتو نه، د سپرلي د موسم د علاماتو نه نتیجه اخذ کوي، او دا د منطق اصول دي. د ساقي چې سترګې خمارې دي، دا خمارې ماته جوړ کړی دی. د جانان چې شونډې دلدارې دي، دا سنګارې ماته جوړ کړی دی. غني خان وایي چې د ساقي چې دا سترګې مینهناکې شوې، مستې شوې، نو دا خمارې زما دپاره جوړ کړی دی چې ما په ځان باندې په بدل کې مین کړي او ما مس کی په مینه کې. د جانان چې شونډې دلدارې دي او د جانان چې دا شونډې زړه راښکونکي کړي دي، سرې کړي دي، سنبال کړي دي، نو دا سنګار یې ماته جوړ کړی دی چې ځان سنبال کړی دی، ما ته ځان سنبال کړی چې یاره زه پې زړه نور بایلم. تاسو لیدلی دي چې کله یو معشوقه یو محبوبه خپلې شونډې سرې کړي او ځان سنبال کړي، نو دغه ځان سنبالول د دې دپاره یي چې د ده عاشق په ده باندې نور شیدا شي او نوره مینه یې ورسره پیدا شي. نو غني خان وایي چې الله سبحانه وتعالی چې د تمامو کائناتو له د حسن ورکو، ګلونه ورکړو، خوشبويي ورکړله، نو دا سنګار یې ماته وکړو چې زه په الله باندې نور هم مین شم. دا سپوږمۍ او ستوري او مس ماښام مشغوله زما د غمونو ده، دا په ما مین د مالک زما ځکه ډکه دنیا د ګلونو ده. شپه ده، تکه توره تیاره ده، د انسان زړه غمجن شي، خو الله سبحانه وتعالی په انسان باندې دومره مین دی چې د ده د غم او د ده د مشغولا دپاره الله په اسمان کې سپوږمۍ راوخیږي او سپین سپین ستوري چې هغو ته پړقېږي نو دی پې مشغولی او غم ته غلط شي. او غني خان بیا دا خبره کوي چې د ځمکې په سر چې دا ګلونه دي او دا دنیا ماته د ګلونو ډکه کړې ده، نو دا زما الله په ما باندې مین دی. سپرلی څه دی؟ جانان مست شوی دی، هره سا او زړه کې خپل نور خوری، په ګلونو کې خپل رڼا خوری، په نسیم کې رنګونه د تور خوری. غني خان وایي چې سپرلی څه دی؟ دا خو جانان مست شوی دی، جانان مینه سیوا شوې ده، دومره مینه د انسان سره سیوا شوه چې هر څیز له سا ورکړه، روح یې ورکو، ژوندی وکړو. تاسو ته به خیال وي چې د سپرلي نه مخکې خزان تېر شوی او په هغې کې څه چلي، په هغې کې هر شی وچ شوی، نو الله سبحانه وتعالی بیا د سپرلي له هر څیز له سا ورکړي، شینې کړي او بیا په هغې کې ګلونه راولي. نو د دغې ګلونو په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالی د خلقو په زړونو کې رڼا اچوي، خپل نور اچوي، خپل محبت اچوي. په ګلونو کې خپل رڼا خوري او په نسیم کې رنګونه د تور خوري. دا ګلونه چې دي دا ښایسته د الله په نور باندې دي، او څرنګه چې سپوږمۍ د نور په رڼا باندې مزینه ده او ښایسته ده، دغه رنګې بلب چې دی هغه د بجلۍ په وجه باندې رڼایي. نو ګلونه چې دا ښایسته دي، رنګیز دي، دې له الله سبحانه وتعالی خپل نور ورکړی دی، خپل رنګ یې ورکړی دی.
د هغې رنګ نه ول حصه ورکړې ده د خپل ښایست نه، نو ځکه دومره ښایسته دي. او سار سار کې په نسیم کې رنګونه د تور خورئ، سار سار کې چې کومه سیلۍ لګي کم باد لګي هغه ډېر معتدلي او ډېر روح افزای، نه ډېر یخ نه ډېر ګرم. نو دغه د څه پیغام راوړي؟ د الله طرف نه بلنه ده چې راځه زما دیدار له، څنګه چې موسی علیه السلام په تور کې د الله دیدار له تللی او د الله سره به یې راز کوو. نو دا د سار سار د هواګانې د سیلۍ دا د راز او د نیاز پیغامونه راوړي چې راځئ د خپل رب سره ملاقاتونه وکړئ. چې تر څو یوه نظاره د رنګ د غورځنګ د مستۍ په انسان کې وي، تر هغې به دا زه ونه منم چې اورونه به هغې جهان کې وي. غني خان وایي چې تر کومې پورې په انسان کې دا حس موجود دی چې د ښایست خوښي، ګلونه خوښي، رنګونه خوښي، مستي خوښوي او د دې ټولو خالق الله دی، د دې ورکوونکی ویشونکی هم الله دی. نو خامخا به بیا انسان د الله سره مینه کوي او کله چې انسان د الله سره مینه کوي نو دا زه نشم منلی چې په هغې جهان کې به الله تعالی دا انسان په اور باندې وسوځوي. زه جوړ کړی نه یم سزا له یار، زه یې جوړ کړی یارانې له یم، ما نه مینه خندا او مستی غواړي که جومات که بتخانې کې یم. غني خان وایي چې زه الله تعالی سزا دپاره نه یم جوړ کړی، زه خو یې مینې له او یارانې له جوړ کړی یم. د الله د یارۍ هېڅ څوک نشته، د الله څوک همسر نشته، د الله ثاني څوک نشته، د الله جوړه نشته دی. خو الله سبحانه وتعالی مینه کول غوښتل، نو د مینې دپاره د انسان پیدا کو. دی په کائناتو کې صرف د انسان سره مینه کوي او ځکه غني خان وایي چې زه الله تعالی مینې له پیدا کړی یم او زما نه په بدله کې څه غواړي؟ زما نه په بدل کې مینه غواړي، خندا غواړي، مستی غواړي. زه د هر مذهب یم خو د الله مطالبه زما نه دا ده که زه جومات کې یم او که بتخانه کې یم، د الله مطالبه دا ده چې ته زما سره مینه او محبت شروع کړه. بیا سپرلی راغی، بیا پیغام راوړو د ګلونو رنګونو او رڼا، بیا ساقي راغی ډکې جام راوړو د مستۍ ځوانۍ او خندا، بیا یې سرو ګوتو کې ونیو لیوني ته جام د غمونو ډک، د ژوندونه ډک، د فراق نه ډک، د وصال د رنګونو خوبونو ډک. غني خان په آخر کې وایي چې بیا یې په سرو ګوتو کې لیوني ته جام د غمونو ډک ونیو، د سپرلي د غمونو جام د لیوني ته ډک ونیو او دغه غمونه د مینې دي. الله سبحانه وتعالی د خپل بنده ته د خپل مینې غم ورکوي چې والا دا د مینې شراب وسکه او په دغې د غمونو په دې ډک جام کې سي ژوند وي پکې او فراق یعنی جدایي او هغه جدایي چې پای کې مزه او وصال دی، پس د مرګه بیا د الله سره وصل دی، رنګونه دي او خوبونه دي پکې. زما عزتمندو په دې نظم کې غني خان د مولا برعکس د الله سبحانه وتعالی هغه اړخ خولی دی چې هغه ډېر د مینې ډک دی. مولا هم الله طرف ته خلق رابولي او غني خان هم الله ته خلق رابولي. د دواړو په تبلیغ کې د دواړو په طریقې دعوت کې څه فرق دی؟ یو یرول کوي او بل په الله باندې مینول کوي. اصل کې د الله مطالبه د انسان نه دا ده چې ته په ما باندې مین شه. مینه انسان د هغه چا سره کوي د چا سره چې په زړه کې یره نه، د چا نه چې ویرېدو د ده مینه ختمه شوه. وحصل ما فی الصدور، د قیامت په ورځ باندې به الله زړونه ګوري چې خلق د قبرونو نه پاسي، که په زړونو کې د الله محبت و ډېره ښه کو نو بیا دی ناکامه دی. نو د چا به د الله سره مینه پیدا کېږي؟ څوک چې ته یریږي نه. او کم سړی د الله نه یریږي؟ د کم سړي چې معرفت د الله نصیب شوی یعنی الله پیژني او بیا ورسره تعلق وي. نو د چا چې د چا سره تعلقي او پیژنګلوي او د دو سره معاملات پریوزي نو دی بیا په خپل معاملاتو کې د هغه نه یریږي نه. او هر کله چې د یو انسان د چا سره معاملات پریوزي او د ده پیژنګلو نه د هغه سره او د تعلق نه، نو که دی هر څومره ښه شي او پاک شي خو دی بیا هم یریږي. زما عزتمندو غني خان هم دا غواړي چې تمام انسانان دا د الله نه ونه یریږي بلکې د الله سره مینه شروع کړي. ځکه د سپرلي د علامات چې دی هغه غني خان د آیاتونو په طور باندې انسان ته مخې تک دي. دوه قسم آیاتونه دي، یو قرآن دی چې وحی ده، هغې ته هم آیاتونه وایي یعنې نښې د الله نښې،
او هغه هم د دلیل په تور باندې استعمالیږي او بل کائنات دي چې الله چې کوم جوړ کړي دي الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا دا ټول الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ځای په ځای ویلي دي چې خپل کائنات دا د الله سبحانه وتعالی آیتونه دي چې تاسو د کائناتو ته وګورئ څومره ښایسته ما پیدا کړي دي او څومره ښایست او حسن دی پکې نو د مقصد او د دې پیغام دا دی چې الله سبحانه وتعالی انتهایی مینه ناک دی الله هیڅ به هیڅ خپل بنده ورته نه اچي او الله د انسان دپاره جنت جوړ کړی دی. زما عزتمندو کو چېرې دا ویډیو تاسو ته خوښ راغلي نو زموږ د چینل د سره سبسکرایب کوئ د پاره دی چې تاسو ته نوې نوې ویډیوګانې بیا راځي او را روانه ویډیو به انشاءالله موږ د غني خان په هغې نظم باندې وایو کوم چې هغې ګناهګار یم هم د خدای هم د دلدار یم. دا دغه په فرمایش زما یو ډېر خوږ ملګری دی چې د پکتیکا یونیورسټۍ پروفیسر دی او د یو شعبې امیر هم دی محمد یوسف صاحب نومې دی د هغه په فرمایش باندې به انشاءالله را روانه ویډیو په دې نظم باندې تاسو زموږ سره اوسئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ او زموږ دا پیغام تمامو پښتنو ته ورسوئ.